نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خپل امتیانو تا چې تاسو زما طریقې کلکیونی سے علیکم بسنتی زما سنت او زما طریقې مضبوطیونی سے وسنت الخلفاء الراشدین او زما د خلیفگانو اغا خلیفگان چې اغا پنی غلار دی او غیت دا اللہ دا طرف میں ہدایت ملاو دی دا غی پلار لار شے خلفاء راشدینو کے اول نمبر خلیفہ نبی علیہ السلام نے پس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے اور دویم نمبر خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے من دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ متعلق تی او سو خبر عرض کو اللہ پاک زمان دین لا او دا پیغمبر علیہ السلام امت لو بالخصوص صحابہ لا دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر ذریعہ دیر لوی طاقت ورکڑے دے او امت پہ مضبوط کرے دے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے وی کلچ حضرت عمر اسلام روڑنو من اللہ مضبوط کرو ندن مخ کے من دیر کمزوری او پا کم روز باندے چے دے اسلام روڑنو من پا مکہ مکرمہ کے کولاو منزو کو نین مخ کے من دا بیت اللہ خواہ کی کولاو من نشو کولے ایمانم دا چے روڑے دے نو دا نبی علیہ السلام دا نبوت پا دویم کالے روڑے دے او دے پخپلا وی کہ زمان مخ کی او کم سلویخ کسان مسلمانان شویو او دے سلویختم مسلمانے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمائی کہ پما اللہ دا مسلمانانو سلویختم پورکلا سلویختم مسلمان زوم اسلام مجیباو کافر او زیر آغنشیوی و بیٹنگی راغوختیو او دا نبی علیہ السلام خلاف مشورے کولی چی دا سرمون سوکو عمر پاسے دوی گورا زمونگ دا ٹول قوم پا منس کے دروانے پیدا کرے پلار او زوی او بل سر اروان کرل خز او خاوندی او بل سر اروان کرل رور سر او جنگاو دا غم پکار دے چایو تجویز چابل تجویز او دا اغا وقتو چے پیغمبر علیہ السلام پا دار ارقم کے جو صحابی دی حضرت ارقم رضی اللہ عنہ دا اغا پا کور کے خفیہ و پٹ تبلیغ کو دین اخوراو کلاو نشوتے دشمنان دیر زیادو مخالفین دیر زیادو نو کلاو پیغمبر علیہ السلام علی الاعلان تبلیغ نشو کولے او دا اللہ حکم ہم دغاو بیما تورو چتک لو پاسے دم او مرگرو تمیوی چی ملخو بس یو مسئلہ دا او بس ختمو لے پکار دی او تاسو لے چل ندر دی او مالے چل رازی او دل تکینا چی ردی دے نو نخوزے لک ساک پس با دا نبی علیہ السلام نومی واغی چی دا غصر بدل تاسو دا مخ کے پروتی جنجال بختم شی تورے واغشت نوجوان دے او روت سلیرشتو کالو عمرے دے 24 سال عمر کے دے او چی سنگ روت یو صحابی دے خو پٹ مسلمان دے خکارے غگنکو حضرت نعیم ابن مسعود رضی اللہ عنہ اولا مخلا ورغے اب پویشو کہ دا خسترگی سری دی او تور لاس کے لقیو سے چل خودے یو عمر السکے ویزم یرد نبی علیہ السلام نومے واغی چی دے نپریدم بس وی اختلافات جوڑ دیو جگڑی جوڑی کری دیو زمون خدایان کنزیو زمون خدایانو پسی بد وی زمون دا پلان نکل دین خراب دیو نوی دین روڑے دے بس نن والا قصہ خلاصوں اغوت عمرہ سوچو کدا کار گران دے اس گران ہم نہ دے وی گورے مکوا دا غڑے لوی قوم دے لوی خاندانے دیو زن لدشمنی مکوا غالا کوا وی بس زمانن دا سر نہ دنگلی دی دو پویشا دے پویشا اخو پت مسلمانو غتا پتا وچے خدایا اس دار ارقم تک دے ورغے او داغا وقتو چی مسلمان تلا دا جہاد حکم نہ دے شوے بلکہ پیغمبر علیہ السلام تا دا دفاعی جہاد حکم ہم نشتا دا حکم ہم نشتا چی پتاس حکم لکی او تبی آغا باندے زانت اخلاص کا اتامل کا دام نشتا اور دے وقت کے دا دے کسوک تنزلم کئی غق بنا کوئے حکم دا اللہ را طرف نہ دا دے کسوک در پسی تورم چلی تب پی تورا نہ چلے تب خاموش غق بنا کے صحابو تم دا حکمو نبی علیہ السلام تم دا حکمو ما غیر دا چی اسے ندی پا نبی علیہ السلام ورش اغیسر نو اسلشتا نبل سشتا واقعی سروانی جوڑ نش وی عمر مکہ عمر دا خپل دین او ستا خپل دین ستا دے سر سغرز دے حضرت عمر پہ پیشو اغا نعیم بن مسعود تے گورا نشکولی دا کار وی لکا تم چی سوابی شوی جوڑ ناسی معلومی گی چی تے دفاع کے لکا چی تام خپل دین پریخی و تیوی ما پرید ورشد خپل خور و دوخی غم دیو کا پیغوری والا ورکا او عرب پا پیغور مری دا کمی دیوی دا رانا ملی کولو پس چیتا روان شوی دا اغی دیوی رانا ستا دا خور کور ترسے دلے دا تاوخی مسلمان دستا خور مسلمان دا ما سکے ورشا غی پسی ورشا خوچی دا پیغور ورکا حضرت عمروی دے دلکی من اور بل شو او پیغمبر علیہ السلام پا دے پاتے شو اوخی کر لالا خور کر لالا
دا اوخی نوم سعیدو او دا خور نوم فاطمه چې څنګه لمدیدان په دننه دروازه کونډه کړې ده ورته دننه زنجیر دی دروازې سره ودرېدم د قرآن شریف आवाज مې واورېد. او دا حقیقت دی، دا خودی دا د قرآن تلاوت کې قرآن لولي. دا خو زما د خورم لاړه گمراه شوه، زما اوخم لاړ گمراه شو او د خپل پلار نیکه دین یې پرې خو دا سوچ. هغې استاد راغلی حضرت خباب رضی الله تعالی عنه، هغه لګیا دی قرآن شریف ورته ښایي او قرآن شریف لیکلی دی او د هغې نه ورته لګیا دی او قرآن ورته ښایي. د ور اوډه به د تورې په هغه سټۍ باندې په هغه موټې باندې او په زور آواز ورکوي ورکولاو کوي. هغې پې پوه شو. هغه استاذ ته ولوي حضرت خباب ته وی داسې کار دی چې زه خو یې خور یم او دی او خیر مونږ پوه شه او کارم پوه شه او ته پردیسې نه په تا ګزارو نه کي ته مهرباني وکړه کوټه کې پټ شه. هغه یې کوټه کې پټ چې دروازه سینګ کولاو کړه نو اوښې سره په پرده ونه شو او د تورې په دې موټي باندې د اوښې داسې واو او دقسې ورته وایي ته صوابي شوې بېدینه شوې د پلار نیکه دین دې پرېښود پرېږدم دی نن به دې وجنم تاسو پیغمبر پسې زه ګرځم ام نه پرېږدم او تام نه پرېږدم. نو خور راله یو خوا خاوند دی او بل خوا ورور دی منځ کې اخلاصۍ کوو. دې خو غوسه د سپېل اوچته کړو چې شړق شو دا خور یې په دا مخ وواله او دومره مضبوط غوزار یې وله ورکړه چې د خور د مخ نه وینو دار یې ووالی او د عمر په مخ د پاسه ور پرېوتی داسې وینې ترې روانې شوې. ده چې د خور دی وینو ته وکتل او خور ځان ته وکتل چې دا سوچو بس خور یې سترګې راوویستې عمره خبرم د نو څه پورې پټولو اوسې در نه پټو زم مسلمان یم او زما د خاوند مسلمان دی موږ ایمان راوړی دې کې دویمه خبره نشته او توره د سره ده چې څه دې خوښه یې وکړه او قسم د خدای په ذات چې دا وجود راله ټوکړي ټوکړي م کې د ایمان او دین نه یړه نه بارونه باسي بس خبره خلاصه ده. ته په کم سوچ لګې ته بوتان عبادت کې د کاڼ عبادت کې مونږ دا غذات عبادت کوو چې د ټولو کائناتو خالق او مالک دی. مونږ ډېر عمر په ګمراهۍ کې او په کفر او په شرک په تیارې کې تېر کړی الله مونږ ته رڼا نصیب کړه. مونږ د هغه پیغمبر قدر کوو د هغه مونږ عزت کوو مونږ ته رڼا وښوله مونږ ته یې دین وښوه چې دا خبرې واورېدې او هغه خور خو د عمر خور وه او تم د خطاب زوی او زم د خطاب لور یم زما ستا یو وینه ده او که تا کې غیرت شته ما کې ستا نه زیات غیرت دوست تکړه شه چې د خور د ستغې خبرې غوسې خبرې واورېدې او د خور سترګو ته وکتل او د هغې په مخ دې وینو ته وکتل او بیا دا چې دا وینه خو په ما هم را پرېوته نو توره یې کېښوده وی ښه تاسو څه وې ما ته ووایه راوړی ما ته وښایه خور ورته وی نه تا ته مونږ نه شو درکولی ته پلیت یې انما المشرکون نجسون ته خو مشرک یې ته خو پلیت یې تا له لاس کې نه شو درکولی بلکل نه شو درکولی وی څه زه غواړم چې لاس کې ونیسم څه وکړم وی ورشه ولامبه غسل خانې ته ننستو وی لامبو وی خو اوس خوراک یې که نه هغه چې کوم دوی لوستل هغې ورله ورکړل. حضرت خباب رضی الله عنه کټ لاندې کوټه کې پټو چې کوم استاذ و چې دا خبرې واورېدې هغه وی زه پوه شوم چې څه لار راووته نیغ راووته او اواز یې ورکړه ای عمره د خدای دپاره د انصاف نه کار واله بې انصافي مه کوه ظلم مه کوه د انصاف نه کار واله تو چې د کوم شخصیت مرګ پسې ګرځې قسم د الله په ذات چې بېګیم ستا دپاره د خدای په دربار کې جړلې دي سوال کوي د خدای نه تعالی دعای غوښتې ده اللهم اعز الاسلام باحد العمرین د ده نوم عمر او د خطاب زوی او د ابو جهل نوم عمرو ابن هشام د ده نوم عمر او د هغه نوم عمر نو رسول الله مبارک ته صحابه وایي د دې دوو نه ډېر تنګ یو یو عمر دی او بل عمر ابو جهل نوم عمرو دې سره به څه کوو حضور پاک الله ته سوال وکړه خدای په دې دوو کې یو مسلمان کې او د دې عمر نوم له تغلیب ورکړه بعمرین یې ونه وي باحد العمرین باحد العمرین دې کې یو مسلمان کا او چې ماره ته کوم حدیث اولس عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت ته چې د عمر نوم یې غشته دی اللهم ايد الاسلام بعمر ابن الخطاب خدای د عمر د خطاب په ځای باندې اسلام مضبوط کا. عجیبه دا ده چې هغه د شپې تعالی خدای ته جاړي او تا د دوزخ نه بچ کړي تا د شرک نه بچ کړي تا خدای ته نږدې کړي او تا له جلاګانې کې یو تور پسې توره رالی تور پسې منډې زمانونو ګورې دا حال دې زمانه کې نه دی علماو دی دا زمونږ د علما چې څومره منځونه کوي او که د جمعې کوي او که جنازې کوي دې قوم ته دعاګانې کوي قسم دې مونږ دې قوم ته دعاګانې کوو مونږ وایو خدای دې قوم ته هدایت نصیب تاسو دپاره دا مولیان لګیا دي جرګې دله کوي روغې دله کوي جنازې دله کوي د خدای په دربار کې چې منځو کې سوالونه دله کوي و حج له لاړ شي تاسو له سوالونه کوي عمرې له لاړ شي نو تاسو له سوالونه کوي او تاسو کندلو به کوي ته انصاف دی دقه چلو وی ته خو مرګ له پسې ګرځې ادله د خدای په دربار کې دعاګانې غواړي دقه د دې زمانې د خلکو کار د خلک ملا پسې کنځل کوي ملا ولا دعا غواړي
ولې ورپسې کنځل کوي؟ ملا ورته نیغه لار ښیي، ملا صاحب ورته جنت لار ښیي، ملا صاحب ورته وایي دا ګمراهي مه کوه، ملا صاحب ورته وایي دا ږیره دې مه خورایه، ملا صاحب ورته وایي دا خور لور بربنډ مه ګرځوه، ملا صاحب ورته وایي دا سینماګانو پسې مزه، او دې لګي ورپسې کنځل. یاره خو ستا دین ښه کوي که عمل نه کوې مه کوه، نو کنځل ولې کوې، بد ولې وې، سپکه ولې وې؟ دا یو جند دی د دې خلکو، دا د اوس نه دی شروع، پخوا نه دا شی شروع دی. تا ته خو نیغه لاره ښیي، تا خو خدای سره پیوست کوي، تا ته د جنت لاره ښیي، تا د دوزخ نه بچ کوي. نو چې عمل نه کوې نو کنځل ولې کوې، سپکه ولې وې؟ او چې یو ملا سره ذاتي روانه ده نو د هغه پوجې دا نور ولې کنځي؟ دا زمونږ د خلکو بدقسمتي ده. ګورې ازارمن نشئ، خدای مزارمن کومه، خدای ګورې په دې خفه کېږي. څوک چې د دین خدمت کوي او هغه پس څوک خبرې کوي یا د هغه دشمني کوي، نو خدای د هر څه ویني، ګورې ړوند کړون به دې کړي، برباد به دې کړي. نو ورته وایي حضرت خباب په عمره د انصاف نه کار والا، ته چې د چا مرګ پسې منډې وې، بېګا د خدای په دربار کې دله جڼا کړې ده، نور یې مړه نرم شو. د سورۃ طه د لومبي آیتونه ورته ولوستل او بیا سوی عمر وی تاسو خو ما بوزئ، دله مې بوزئ، بس یې خو پوه شو، زه اوس ما تاسو بوزئ، زه ورسره خپله دوه څلور خبرې کوم او روان په بد نیت وم، خو دې نه به نیت ښه کړم. دی ورسره شو او حضور پاک لی بوته، هلته نبي علیه السلام لا مې اطلاع رسېدلې وه چې عمر تا پسې راوتلی او توره ورسره ده، او دې کې دروازه وډبېدله، چې دروازه کوله شو عمر نیغ ورننوت. الله رسول هغه دی راغی، یو صحابي وي ته رستو شه، زه ور مخکې کېږم، که غدار کړي په ما به وکړي، بل وي ته رستو شه، زه ور مخکې کېږم. نبي کریم صلی الله علیه وسلم صحابه رستو کوي، تاسو ټول اخوا شئ او زه پوه شه دی پوه شه. قسم په خدای صحابه وایي وی ما رأینا اشجع منه، وی موږ د حضور پاک نه زیات بهادر شخصیت بل په سترګو نه دی لیدلی، ډېر بهادر انسان. یو ځل په مدینه منوره کې پروپاګاندا شوه، وی دشمن راغی حمله وکړه، لوی شور شو، غوغا شوه، پیغمبر علیه السلام د ابو طلحه اسو او په هغې د پاسه ورسور شو، او نه پې کته و، نه پې زل و، نه پې څادر و، په هغه بربن اس ورسور شو او توره یې غاړه کې واچوله او د خلکو نه منډه لاړ او د مدینې نه بار تاو راتاو شو په لارو کې، او واپس راغی. ما رأینا شیئا اسم نشته ښه زه لم تراعو، مه یریږئ، دومره بهادر شخصیت. صحابو دې دی خواشه زور زم که په ښه نیت راغلي هر کلی ورته ویم، او که په بد نیت راغلي هم د ده په توره تې دا سټ وام. په تش تور لار نبي علیه السلام ورمنډه کړې او عمر یې د دقه ګریوان نه کلکولی و، او تپوس یې ورته وکړه وی عمره په څه نیت راغلي؟ شابه وایه په څه نیت راغلي؟ عمر ورته وی د الله رسوله د اسلام په نیت راغلی، مسلمانېږم، زه مسلمانېږم. چې څومره په دې کور کې خلکو د خوشحالۍ نو ټولو چغې کړې الله اکبر، ټول خوشحاله شو. الله ذوالجلال دربار کې نعره تکبیر ولګېده، الله اکبر چغې شوې، اوازونه شو. حضرت عمر نه چا تپوس وکړو چې دغه وخت دې حال سو؟ حضور پاک ته د ګریوان نه ونیولې، حال دې سو؟ وی قسم دی چې د رسول الله مبارک لاس مې ګریوان ته راورسېد، وی د سر د ویښته نه تر د نوکه پورې مې د وجود نه خولې وبېدې. دومره زور دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم، خپو پورې یو شان نه خولې وبېدلې. چې پیغمبر علیه السلام ته وی د اسلام په نیت راغلی، نو نبی علیه السلام ول یو ناشنا دعا وغوښتله، یو ډېره ناشنا، اللهم اخرج ما فی قلبه من غل، اللهم اخرج ما فی قلبه من غل وابدله ایمانا. خدایا د ده په زړه کې چې اسلام سره کم حسد دی هغه ته وباسه، الله د ده په زړه کې چې اسلام سره کم حسد دی خدای هغه ته وباسه، او د هغې حسد په ځای وله خدای په زړه کې ایمان ور واچوه. د شپې نه هم دعا شوې ده، دلته یې مله دعا وکړه، د کلمې شهادت وې او فوراً حضرت جبریل راغی. او ابن ماجه کې حدیث ته جبریل علیہ السلام حضور پاک ته سوی یا رسول الله دا الله رسوله استبشر اهل السماء باسلام عمر، دا اسمان فرشتي دا عمر په اسلام نن یو بل مبارکي ورکي او په خوشاله دي. دلته په تاسو خوشاله یې، هلته په اسمان فرشتي خوشاله. الله ایمان ور نصیب کو، څلوېښتم مسلمان. او چې څنګه مسلمان شو رسول الله مبارک ته فرمایي عرض کوي الله رسول دا دین حق دی، بالکل حق دی. نو دلته ولې ناست یې؟ بار ولې نوځې؟ وی عمره ما ته د الله حکم لا نه دی شوی، ما د هره خبره زه د الله په مشوره کوم، او ما ته رب لا دا نه دی ویلې، د الله حکم دا دی چې د بدلته د عبادت کوم. وی که زه اوزم ما ته اجازت شته؟ بالکل کته دی اجازت ته. لاړه او د مکې هغه مشرکان خو اوس په تمه ناست دي چې عمر تللی دی او کارنامه به کوي، د شیطانۍ ته خو خلک خوشحالېږي، او د نبي علیه السلام مبارک عیاذا بالله سر به راوړي او د لار د بیت الله خوا کې ودرېده، او ځان سره نور مسلمانان هم بوتلل، یوازې نه ځان سره ګڼ شمېر مسلمانان هم بوتلل. عبدالله ابن مسعود هم په هغې کې دی،
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ شپگم مسلمان دے، 15 کسان تے مخکی دی، 6 نمبر شپگم نمبر مسلمان. او هغه یو عجیب خبره کوي. عبداللہ ابن مسعود یو ځل پیغمبر علیہ السلام په لاره تېرېده، ورسره ملګري، نو ما د عقبه ابن ابي معيط ګډ چیلې سرولې. نو ما ته وی چې الکا د ګډو چیلو کې د پیوي نو مونږ باندې پیوس کا. وی مې چې صاحب دا خو زمانه دي، دا خو د عقبه دي، دا پردو ګډو چیلو نه هوتا سول په نه شمل شلې. وی راته وی چې خبره دی امونږ یو پردې دي. وی خدا سیو کا یو داسې چیلې پکې وګوره یا ګډا چې بالکل اوچي نه بلار به یو نه لنګي. نو ما ولې اوچه چیلې راوسته، نه پکې نو غولان دي بالکل اوچا کلاساوا، نه لنګ شوی او نه بلار بوا. امي ولا راوسته. وی چې مولا راوسته نو حضور پاکي په غولان ګوتې واله، نو غولان دې د پيو نه ډکه شو. او بیا ته په اول وشله په مې مشکل په خپل مشکل په مرګري مشکل. وی ما وته چې دا چل ما ته مخایا هغه هویږي انده څه چل ول دي. نو عبداللہ بن مسعود وی مې چې دا چل ما ته مخایا، دا غوړې رسان چل دی او چې چلې بني سما او په بتیوزی. وی حضور پاک او خندل. وی ما ته وی الکا تا ته خدای د اسلام ډیر چلونه وخی، تا ته خدای د اسلام ډیر چلونه وخی. واقعي عبداللہ بن مسعود خدای پاک مسلمان کا، او خدای وته د دین او د اسلام او د فقه دومره چلونه غول چې د حد نه وته ډیر سيزونه وته خدای پاک او خدای. نو عبداللہ بن مسعود وی ځان سره مونږ هم بوتلو او د بیت الله په خوا کې ودرې، او چې څنګه ودرې دا نو اعلان وکړ سوې وی که څوک می پیژني هډه راځه، او که څوک به نه پیژني نو د عمر ما او د خطاب زوی ما، او ما کلمه شهادت اوس د پیغمبر علی السلام په خوا کې اوه، او کله چا لاس کې زوري را میدان ته دي شي روزه کله چا لاس کې زوري، او موږ نمخ کې شو او یو د بیت الله په خوا کې شریک جمع وکړه. دا عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي وچکلا فلما اسلم عمر نقاتل قريشا وصلى عند الكعبه وصلينا معه. فلما اسلم عمر چې اسلام ورولو نو بیا موږ د مشرکانو سره نیخ شو، بیا وته مخامخ شو. وصلى عند الكعبه د کعبه په خوا کې منځ کو وصلينا معه، موږ متره دې مسکل. دیو جن علماء وی ودا د فاروق لقب ملوش. فاروق معنا جدا کون کې حق باطل یو بل نه جدا کون کې، حق کار کون کې چې حق کار شي باطل نه جدا شي. نو د بیت الله په خوا کې حق کار کو چغه واله اعلان وکړه، لقب بالفاروق، فاروق لقب ملوش. او څوک وینا دا د فاروق لقب یو بل کارنامه کې ملو دي. په مدینه شریفه کې یو منافق او یو يهودي د دواړو یو بل سره جګړه او پزمکا، يهودي په حق او دا منافق په ناجیز. دواړه لاړ نبی علیہ السلام لا چې ورل حضور پاک د دواړو خبرې اورېدې نو فیصله د يهودي په حق کې. اته پته چې يهودي په حق دي او دا بل خو ظاهر کې مسلمان دي، دا هم ځلنه کافر دي منافق دي. يهودي له فیصله وکړه دوی د حضور پاک نه بارو وطن نا منافق ورتوي یره دا فیصله ملنالي. استاد پیغمبر دې کوم بختا یره وی بس پیغمبر دې خړه منالي وی بیا وی د عمر فیصله کو. د دې منافق دا خیالو چې عمر به زما دي ظاهري مسلمانې ته وګوري نو مال به فیصله وکړي. يهودي وی ډېر خدای تاسو پیغمبر دې ظالمانو تاسو نه مانه دې منه زجیدو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دروازے والا روت پیسری او منافق ورته وی سیب زمور دی يهودي میاس کې یو جګړه ده او موږ له فیصله وکړه. وی خلیره خره يهودي په مخ کې شو. وی سیب دا فیصله اوس نبی علیہ السلام وکړه خو دې نه مانی او تعالی راوست. وی ښا وی ډیر آسان ده زه وکم، خیر دې کاغه نه مانی زه بدل وکم. کور تلاړو تورې په برجه واله او روته او راوتو سره چې شلق ورکه د منافق نه سر بل طرف ته ورځاو او چې د حضور پاک د فیصلې نه پس مال څوک فیصله وروړي دغه چل به وسره کوم زما دغه فیصله لګي، داسې فیصله به وسره سړی سر وګرځاو. هغه د منافق رشتہ دارانو منډه کړې نبی علیہ السلام لا سیب عمر زمون سړی وجلې مفتو کې سړی وجه. نبی علیہ السلام عمر راغوښته ولدی وو وی سیب ستاد فیصله نه پسې مال فیصله راوړه. وینک بختا غصه بده وته کړي وو څه چلو شو خبره بده وته کړي وی نصیحت بده وته کړو پوری کړي بده. نو تا سړی په تور عمر دې کو الله رسول وی کدی نه پسم ستانه پس مال سو فیصله روم دغه چل بکو مال دوی من راځي. نبی علیہ السلام په خاپو دیکي جبريل راغی او قران حکیم کې آیت راوړو فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. چې کوم سړی تا د فیصلې نه پس بل چاله فیصله وړي دا مسلمان نه دی. مسلمان باغی چې ستا په فیصله راځي دی
ستا فیصلې نه پس بل نه دي. او ضمناً دا معلومه شوه چې عمر کم کار کړی دی ټیک یې کړی دی 100% ټیک کار یې کړی دی. دې وجې نه علماء وایي د فاروق لقب ملاو شوی ورته الفارق بین الحق والباطل الفارق والمميز للحق من الباطل. حق د باطل نه جدا ښکاره کړه چې حق دې ته ویل کېږي د چا پروا نه ساتم. بهر کیف حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمان شو. نو عبداللہ نے مسعود وی ما زلنا عزا منذ اسلم عمر. چې کله نه اسلام د عمر مسلمان شو مونږ بیا زور ور شو بیا زمونږ نه کمزورتیا لاړه ختم شو. بہادر انسانو کلک مسلمان او کلک بہادر او نه یریدونکي او حق د پاره داسیو. نبی علیہ السلام ته دعا کړې وه وی خدای د عمر په جبه آخر دمه پورې حق جاری وساتي. او یو ځای کې وفرمایل وی عمر داسې مثال دی وی د حق د لاسه د خلکو نه جدا ګرځي د خلکو نه دی خوا ولې رښتونې خبره کوي حق خبره کوي او د الله او د رسول په مقابله کې د هیچا پروا نه ساتي. ډېر لوی مناقب دي سه. یو ځل حضور پاک مبارک وفرمایل ما یو خوب ولید ما سره پی دی هغه مې وسکل او چې کوم رانه زیاتی شو امي عمر لا ورکړل. ما اولته یا رسول الله تعبیر یې څه دی علم مالا چې کوم علم زیاتی شو هغه زیاتی علم مې چاله ورکړ حضرت عمر لا ورکړل. او په یو موقع فرمایي وی کمانه پس بل پیغمبر وی او پیغمبري راتلا ما باندې پیغمبره دروازه بند را ما نه پس بل پیغمبر نه راځي او قبل فرض زمانه پس بل پیغمبر راتللی به عمرو. او یو موقع باندې نبی علیہ السلام او فرمایل وی ما خلق اولید خپل امتیان می ولیدل چې کمیسونه چولې دي د چا کمیس ته نامه پورې دي د چا کمیس تر کندو پورې دي د چا د اغینه وګد دی. وی عمر می ولید چې ځان پسې پزمکه کمیس راخ کو دومره وګد کمیس. صحابه تاسو کده الله رسول تعبیر یې سره وی دین په دونه غالب دی دا کمیس د دین په شکل کې دی. کمیس د ګرمین هم سړی بچ کې یخنین هم سړی بچ کې دا رنګي دین انسان د دنیا او د آخرت د دواړو مصیبتونو نه بچ کې. څنګه کمیس د انسان د ډول ذریعہ ده دین هم د انسان د ډول ذریعہ. کمیس کې سړی ځان پټ ساتل غواړي. دین کې بام انسان ادخلوا فی السلم کافه کوشش کوي چې اول نه اخره پورې پټ شم. نورې وجې مشته او تاسو له احسانې وي نو ګوره دین په کې د حضور پاک د وینا مطابق دومره دی چې کمیس د دین ورپسې براخ کېږي. او یو ځل وتا نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی عمره په جنت کې مې یو محل ولید د سرو زرو محل مکمل د سونه محل او یو خزه وته مخ کې ناسته وه ډېره زیاته خوبصورت او خشته وه. نو ما تپوس وکړه چې دا محل د چا دی وی ما وی چې دا جوړ زما دی. نبی علیہ السلام فرمایي ځکه ډېر عظیم الشان او ډېر خشته ښکلی محلو مې دا به زمی. نو چا راته وی چې نه دا تا په امت کې ستا یو امتی دی او دا د هغه محل دی. دا څوک دی زما امتی وی دا د عمر فاروق محل دی. وی عمره وی زړه مې ورته وشو چې دې محل ته دننه ورننوځم او ستا دا محل د دننه ووینم خو ستا غیرت را مخکې شو نو بیا وردننه نه شم. عمر خو غیرتي و که نه ستا د غیرت ته وجې نه یا سنت ته تاله پې غصه در نه شي چې زما محل ته بې زما د اجازت نه ولې وردننه شوې یا زه لا نیم داخل شوې او ته ور داخل شوې. داسې نورې وجې هم شته علماو لیکلي دي. ستا د غیرت د وجې نه ورنللم. نو عمر وجړل او د سترګو نه اوښ کې وبې د بخاري شریف کې راځي وبک اغار یا رسول الله د خدای رسوله زه به په تا غیرت کوم. اوهو او چې ته وردننه شوې نو څه خبه شوې. او ډېر لوی فضایل دي د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه. ډېر د قرآن شریف آیتونه د د رأی مطابق الله نازل کړي دي. جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه مستقل کتاب لیکلی دی. مستقل کتاب موافقات القرآن لعمر چې د حضرت سلام مبارک چې کله د بیت الله طواف نو اوس چې څوک طواف د بیت الله کې نو مقام ابراهیم ورته وایي هغې سره یو 2 رکعاته لمونځ کوي واجب الطواف ورته وایي. عمر نبی علیہ السلام ته وی الله رسوله د مقام ابراهیم سره 2 رکعاته نه کو. حضور پاک وته ما ته الله ته حکم نشته دا خو جماعت الله حکم وکړي دا غي پابندي کو حکم نشته. لک سات پس حضرت جبریل علیہ السلام راغی او د قرآن شریف دا آیت نازل شو واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا چې طواف وکې نو مقام ابراهیم سره 2 رکعاته منځو ور راغله کې تیر شو رب العالمین هغه سه آیت نازل. یو ځلې حضور پاک ته کېناستو غیرت خود کې ډېر زیاتو د الله رسول وی دی بیبیانو ته وایي چې دی پرده کوي. هغه زمانه داسې وه چې د ښځو د عامه پرده نه وه
بار بزنانا ټیک نور وجود به پټو خېټه ملا پیدا به پټو ولکه څنګه دا سړی بار ګرځي دارنګه به خزم بار ګرځي نه او د سماتی لبم بار تلې پټو تا خاص دی او د سړو سره ګډ بنو یو خاص دی او د خزوال ته بسړی نتل نو الته به دا خزه او د سماتی لب تلې سودا پسې بمتلې لکه چې زمون په وطن کې دا بوډاګانې زنانه سنگل د قصبه مې خزه ګرځي دي سړو سره به خبرم کوله نو د الله رسول دا مې نه خوخه عمره ویول په ما هغه پابندي لګي چې کوم خدای نه ده لګول خدای یو شی نه دی منع کړي نو ته ولې کړې بس دې غلې لک سات پس جبريل علیہ السلام په قرآن شریف کې آیتونه راوړل وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى چې خدو ته وای چې باس اوس د سړو پشان په پلارو کوسو غم خادو دکاندارو کې یو شان نه ګرځي کور دې کینی بس د دل کې رااله خدای پاک د پردې تعدیل کو یو بلم داسې واقع پیښه شوې ده د بدر د قیدیانو متعلق بدر کې او یا کسان قیدیان ونیول مدینه منوره ته راوستل حضور پاک د صحابو میټینګ او مشوره کوله چې د قیدیانو سره سو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا ریوا چې ردینه به فدیه والو جرمانه او خوشی وک او دا غره په دې بنیاد خوا چې یو خو په دې پیسو مونږ ځان له جنگ سامان ور او بل دادی چې دی به خوشی کو کې دي چې خدای پاک به مسلمانان او کدوی نه بچي به خدای مسلمانان او ډیرو صحابو دا ری خو حق لا ځکه دا اکثر صحابو بچی پکې د چا پکې رونو د چا پکې ترو د چا پکې ماما د چا پکې پلا عمر فاروق رضی الله عنه چپ ناس دی عمر ته سنوي استاد سره وی زبویم په عمل به پیونه کې وی عمل سره ستا کار نشتا تخبل خبر اوکا عمل خو چې اکثر سووی نه بکو وی خسب زما خدای د چې دا ټول وجل غواړي دا د خدای دشمنان دي او دا وجل غواړي او وجنو به داسې به نه وجنو چې دا چا پکې کوم رشتہ دار دی هغه خپل رشتہ دار وجني زما پکې یو ماما دی د باغ لال کړ او دا علي پکې رور دی عقیل ابا خپل رور لال کی او یې بستا پکې تر دی عباس یو دی پکې زوم دی ابو العاص تبر د خپل دواړه لال کی او دا ابوبکر پکې زوی دی خپل زوی لال د چا چې رشتہ دار دی بمړ کی الله تبو خو چې خدا استا مقابله کې نه ماما په جنم نه پلار نه زوی نه رو حضور پاک مسکے جو عمر علیہ سخت خبر دے سخت پیسہ لدے منو دما خدا غریر الکه دا عمر سره څوک مرګري یا مرګري پیدا شو باقی ټول بلخو نو یو مرګري دې غنی ما بدل پیسہ نه کړو او اکثریت وی نه وجنو عقیدان خو شکل فدیت واغشتو پرې خودل قران حکیم کې الله پاک آیت نازل ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض آئنده لدا سونه کې عمر کې سویلو ټکی ویلو او یو روایت کې ناشنا ټکی را دي ناشنا وی دا فدیه واغشتا وی دا خله وکړ ما خو من کړي نه وکنا یعنی وی اور راغلی و د مدینه نه بار ولاړو او دې اور به د عمر نو داغه یو مرګري نه بغیر دانو ټول سوزولي او جونګه ما نه من کړي استاد خپل مشوره ونه ځکه اور دردن نه اور علیکه یو خبر رااله نو پروردگار د هغه متعلقه آیت نازل مدینه شریفه کې چې کوم لوی منافق او عبد الله ابن ابي چې کوم وحمل شو منافقون منافق دي چې په خله اسلام او لکه کفر مونږ به هم کو نبی عليه السلام پس jihad لم تلره صدقې به ورکول کلمې به وي ذکرونه به کول پټکې به وو او خاشتخ کلی وګدي جامع ګرا پړول دال مسلمان ظاهر کې ښکارې ده او دنه منافق کافر زوی سوچا مسلمان سوچا چې مړ شو نو زوی راغی حضور پاک لا ودا الله رسول زما پلار مړ دی هغه ظاهر کې ډیر رستو دی په دین کې د خلینا دیو دلنه نه دی مړ شو او هغه وصیت کړی ستا کمیس غواړي او بل دا وصیت کړی جنازه او په نبی علیہ السلام کوي هې دیتا عجیب منافق ظاهر کې راځي جنازه په نبی علیہ السلام کوي چې بماره جنازه مو کی او لکه دنه کافر دی قسم دې کلم په خپل ځانو یری خدای ته ملټی کې تم خدای زړونه ټیک کې هغه هغه مونږ کې حضور پاک په شاته ولر او جهادم کې ورس کر سکي او دنه دی کافر او جنازه په نبی علیہ السلام کوي کمیسه ولور کوي هدايوس او چې جنازه تیار شي ما ته سوال جواب وکړي در جنازه تیار شو حضور پاک په سوال جواب نبی علیہ السلام سره صحابه له عمر موثر الله رسول منافق له کمیس ولې وکړي منافق دی عمر زما تر عباس چې کله په بدر کې قیدی شو
داغه کمیس نو دو ولا کمیس ور کړي ځکه هغه د فقط برابر دا مې داغه بدل خلاص کړ او زما کمیس وته ایس فائدہ نشي رسوله دے کافر دے زما کمیس فائدہ نشي رسوله او دا عباس دا کمیس بدل می خلاص او چې جنازه ته څنګه ور مخ کې شو کنه عمر راغی دی سینې ته مخامخ حضور پاک ته ورید وی دا پچا جنازه کې دا ګور ډیر ګران کار دی یو سړی چې مړ شي که خراب سړی می دا هغه د غمرګ وخت کې بچی خو غمجن نه کنه او قوم غمجن او چې ته هغه په مخ کې و پس خبره کې والله قوم بری مړ کې ولا چې نو تازه غم دی لبانم اور لګیدل دي سړی مړ شو ته خراب دی او خراب دی ته وایو خراب سړی دا بچو په مخ کې چې دا خراب سړی چې بیغم دی ټول قوم ولاړ دی بچی ولاړ دی او دې نیغ راغی د حضور پاک سینې ته ودرېد وی دا پچا جنازه کې په منافق کې القائل یوم کذا کذا و کذا فلان کیر ودی دا خبره نه وکړي فلان کیر ودی دا نو ویل دې نه دی ویل دې داغه چې څومره خباستونو یو وته شمیرل دومره بادر سړی لارې تازه مړ دی بچی ولاړ دی قوم ولاړ دی او خیان ولاړ دی رشتہ داران ولاړ دی او مخ کې بادر لګیا دی ته په دې جنازه کې دا منافق دا فلان کې حضور پاک پته اخر عني یا عمر رست شومرا ما پریدا وینه الله رسول مکو په ظالم جنازه او ته خدای نه منې کړی چې مکو په جنازه وینه خدای نه منې کړی والله ما تویل دي ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن كنت ولا او يا ظلم بخنه غواړي نه بخا الله دا ما تویل عمر کما ته پتاو لګی چې دا او یو کرتونه په زیات خدای بخید او یو نه زیات ولوي هغه ارس نبی علیہ السلام ير کل کې دې ظالم په عائشہ صدیقه سونه الزام لګول که خدای بخی کنه او په آخرت کې دمه امتی زیاتېږي دا یو نه زیات ولوي وی نه موایا مکوا ویتل رشو منه جنازه په حضور پاک وکړه چې جنازه څنګه وشوا نو جبريل علیہ السلام راغی او دا آیت نازل کا اللہ پاک لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره نن پس بد منافق جنازم نه کې پقاور به ابن ودرېږي مخکې الله نه منې کو دا الله پاک حکمت ولی حضور پاک یو ټکی د خلی مبارک نه وته وی انی اريد ان يستمع الف من قومه وی زما دا خوخه دا جنازه کوم عمر چې خدای پاک رضا زرګونه قوم مسلمانان کی او مقتصر شوا دا اغی جنازی پا برکت دا اغی دا قوم چه سمر کافران و منافقان و خدای پاک مسلمانان کرد و عمر وی مکوا اللہ رست حکم نازل کوئی دے لپس بنکے دا سے دا یو سالون مثال دا تما ذکر کر نور دل تا دیر زیاد مثالون دے لگنے یو دل حضور پاک بیبیانو سرا ناستو پکور کے دن و بیبیانو تیسیلون میدون غختل کور کے آوازون اوچتو دے کہ عمر راغی نو بیبیانو خپلو کوٹو تا منڈے کڑی دی په پینشو نبی علیہ السلام مسکی شو دیو ته الله دې ټول مرو خاندوا دا الله رسول ولې خاندي خدای دې ټول مرو خاندوا ولې خاندي وی عمره وی دا ټول راغونډې شي مانه سيزونه غوښتل او چې تیولې د خپل کوټو ته منډې کړې نو پدیر علی خنداراله نو عمر ټول بی بیانو تمخ چت کو اے د ځانونو دشمنانو مانه یریږي د حضور پاک نه یریږي مانه یریږي غنه نه یریږي اغي وتوی او تا نه زکه یریږي چې زړه دې سخت دی او جبه دې سخت ده او د حضور پاک لم نرم دی او جبه نرم ده تا نه زکه یریږي یو ځل نبی علیہ السلام مبارک د دروازې نه بار د اختر وځوا او ماشومان راغونډو او یو وینځه و تور وینځه واوته غړېدا پلارک او ماشومان لګي وته تمبل و اختر وځو وینځه خدا سے لکه سړو کولو وګرځې دي تور وینځه راوته غړېږي او ماشومان وته تمبل وي دغه په عمر راغی چې عمر راغی بس هغه وینځه متختدل او ماشومان هم غرواله پیغمبر علیہ السلام او فرمایل وی اما شومان چې منډه وای کنه منډه نو شیطانان اتخکاری چې هغه مو سره په منډو دي نو عمر نه ما شومان مو تختل او شیطانان هم په لارو کوزو کې دي منډه وای او بیا عمر ته عمره وی چې ته په کمالار دي شیطان د سره یو تا د پاغلار د سره نه دي چې ته په کوم دي شیطان پاغی نه دي په بل لار دي او شیطانان د نه تختی د څومره لوی خبره دا د حضور پاک دویم مرګره دي او دویم خلیفہ دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ او په خپل اخیری زمانہ کې چې د کمی کارنامې کړې جو سپر طاقت یو تبع فارس و بل ته روم لکه امریکا او روس او د دواړه فتح کړل فارس هم فتح ختم بریز او روم هم فتح کړ د کسرا مانم فتح شو او د هرقل د روم مانم فتح شو او د هرقل د روم او د فارس د بادشاہانو په سيزونو په مدینه کې ماشومان لوبې کولې او ناس مدینه کې او هدایت ورکړي شام ته یو صحابي لګلو ساریا
شام ته مدینه کې ناستو هغه आवाज ورکی شام څومره لري دی میاشتو مزل دی یا ساریتو اے ساریا جب غر نه اوسې او یریګا ګور دې نه روان دی هغه هدایت ورکي خلق وی چې د عمر باندې چلو شو ناس په مدینه کې دی او ساریه ته چغه وي او شام کې چې ساریه سمود پس راغی دا جرنیل او د فوج د مسلمانانو یروي په پلان کې ورځ عمر یو چغه والی وي او بالکل په مونږ په یو دشمن روانو او شاته مو سوچنو او دشمن د غر نه په مونږ را روانو ویناګانه د عمر आवाज مې وورید بما والله انه لطاق قسم په خدای د عمر आवाज دی چې شاته مې وکتل د غر شاته غر باندې دشمن راته هغه ته متوجي شو هغه لم شکست ورکو او عمر आवाज نه ورا کړی د مخ شانه و دشمن گیر کړی ناس مدینه کې دی او د شام د لخر نگرانی د مدینه نه کوي الله پاک دومره لوی شان ورکړي دومره لوی کرامت خدای ورکړي او دومره لوی عزت خدای پاک ورکړي تنخیر یې زیاته کم نو حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها د لور د ام المؤمنین د مسلمانانو مور ده نو هغه ته چوي چې زمون خو نه مني خو ته ورته وایا چې ځان له بیت المال نه تنخواه زیاته کی نو حفصه ولنا له خو د مسلمانانو مور او د لور ای بابا یو خبره ده تکوم وای بچي په تنخواه دې رضایت کم ده او ته مهرباني وکړه تنخواه ځان لزیات کړه بسترګې سره شوي ای بچي دا چا ویلي نه وی ته پرې ده نه وی دا تا خپل خبره نه ده کړې تا دا ته چا ویلي دي اصلي را تاو خای چې زو سره پوي شم وی بچي وتا حضور پاک سره جون تیر کړی دی ویو وی جامې څنګه وا وی ټوټه وته لګېدلې وی ډوډۍ څنګه وا وی یو وخت وو پینځه وخت باندې وشپږ وخت باندې وی بسترې څنګه وا وی یو بسترې وا نو په اوړي کې ومون برغه کړه د پاسو په سملاسته ده او په جمی کې وم سنگل کړه نو په نیمه بسم لاسته او نیمه به پدان د پاسا چول وی بالغی څنګه وی د سرمنو او دنه پکې د مالو چې په دې د کجورو پانه وی نو وی افسه زدا غنل وی سړی ما هغه دغه گزاره کولو زبنه کو دایمان او په مکه مکرمه کې یو غرب باندې روانو نو لوی لخر وسره دی بلا روس الاجناد لوی قومندانان او جرنیلان وسره دي یو ځای کې ودرې ټول قافله ودرې د امیر المؤمنین ودرې سوی چې ودرې دا نو خلق وی سیب سکه نو په جلا شو وی دل تراته یو خبر را یاد شو دې ځکه وی ما بغړ چې له دل تسرول او خان به مسرو نو ما به ماسختن او خان پورته نار بوتل نو ما زما پلارو خطاب ابراته غوساو او ما ته وی عمره تنه بس جوړیږي تعالی د او خانو د سرولو چلم نه درځي ته د ګړو د چلو په سرندم نه پويږي د اوخ د سرولو په چلم نه پويږي تنه بس جوړیږي نیک بختا ته بس چې جوړیږي دا چل خود د او خان خو سره وا د خلکو خان او ګړ چلے ما خام مړ راځي تن نار بوجو ناری راول وی عمر وی جړل وی اغه شی وی چې د خانو او د ګړو چلو په سرندم نه پويږي عمر طالب پلار پیغور درکو چې د خانو د سرولو په چل نه پويږي لیکن عمر نن امیر المؤمنین نن د مسلمانانو مشر او بادشاہ عمر داستا کمال نه دی پتا چاو خانم نصرول دا د اسلام او د رسول الله مبارک برکت دی دا غي برکت داستا کمال نه ما باندې چا سکو او کم نظام چې قائم کو دا د پولیس نظام د قائم کړي د پولیس نظام او جهادونه بکیده او باقاعده فوجي تربیت او فوجي چونه او د فوج د پر مرکزونو ټیکانه دا د عمر فاروق رضی الله عنه کارنامه ده او فوج په دې باندې پویول لکه اوسم فوج وای آرډر لا ان آرډر دا د نظامو چې آرډر د مدینې نه وشي بالکل به منه دغه خبرو پکې نه دا بنوي چې دا اول دا ډاک سیستم ډاګي نظام دا د جوړ کړی سفارتی نظام دا یو ملک سفیر چې په بل ملکی دا د جوړ کړی او دا غین علاوه د تنخواګانو نظام هر چاله مستقل خپل تنخواه مقرره کار دی او چې کوم کافرانو يهوديان او عیسایان غیله پیسې ورکول غیله تنخواګانې مقررول دا د حضرت عمر فاروق کان او د بیت المال د اوخانو او د غیله اسونو د پاره ځان لزمکه جدا کول ځان لظریف عربونه جوړول دا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کارنامه ډېر کارنامې کړې دي تقریبا 22 لاکھ مربع میل ناقه دا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې فتح شوه ده او اسلام ډېر زیات خور شو د اسلام روب او د اسلام دبدبه ډېر مضبوطه قائمه شو او د مظلوم به کسی د الفاظ دو وی د فرات د دریا په غاړه کې سپید قیامت پر ورځ به خدای تاسو د عمر نه کوي او د فرات د دریا په غاړه سپید تندې ولې مری دریا پرې شونډه ښکته کی کنه وینه دا تاسو مانه کی څومره بیکسان او مظلومانی او دوی اوګیو فورا ما خبرې ګوري چې زما په حکومت کې د لوګي نه څوک چغه نه وي
او زما په حکومت کې د تندې نه څوک چغې ونه وایي. دا د حضرت عمر فاروق دا وزارت مال دا وزارت ریوینیو چې تاسو ورته وایي دا د برکت د قیام کړی مستقل او مستقل وزیران مقرر کړل. تبر دې محکمې انچارج تبر دې محکمې انچارج او تبر دې محکمې انچارج دا لوی نظام قائم. بهر کې حالات نورم شتا موقع ان شاء الله نو آینده جمعه کې بدلته ویم.